په دې آیتونو کریمو کې د الله جل شانه د وحدانیت متعلق څه ذکر دی. مکه مکرمه کې داسې یهود او داسې نصارا اوسېدل چې هغوی به دا عقیده لرله چې د الله تعالی دپاره به اولاد ثابتولو، او الله جل شانه داسې ذات دی چې بچو ته نه دی محتاج. منګ او تاسو بچو ته محتاج یو، لیکن الله جل شانه صفت دا دی الله الصمد، الله بی نیاز دی. لم یلد ولم یولد، نه د الله د چا نه پیدا دی نه د الله نه څوک پیدا دی. لیکن د یهودو یو ډله وه، دا یهود ډېر مکارو. د دې یو ډله وه چې هغوی به فرشتې به یې یادولې وي، دا د الله تعالی لوریانې دي. بله یو ډله وه د یهودو چې هغوی به حضرت عزیر علیه السلام به یادولو، او دغه شانتې حضرت عیسی علیه السلام به یادولو، ویل دا د الله تعالی زامن دي. نو الله وی لو اراد الله ان یتخذ ولدا، وی کچره الله وی ما غوسته وی څوک په نیولو د اولاد سره، نو غوره کړی به ما په خپل مخلوق کې هغه څوک چې ما غوستلی وي. ګوره منګه انسانان چې دي منګ په اولاد کې دا خلق نه دي څوک ډېر غوره ګڼي. الله وی دا یهود دا دومره قمقل دي، دومره احمقان دي، دومره بېوقوف دي او بېګپه چې دي. دا یهود ډېر بېوقوف دي، الله ورته بېوقوف ویلی دي، نو الله ورته قمقل ویلی دي. که دې کې عقل وی که نه دې پوهېدلي دي به ایمان راوړی وي په رسول الله مبارک باندې. نو الله وی دا یهودو دا دومره قمقل او احمقان دي چې دی د خپل ځان دپاره په بچو کې څوک غوره کوي؟ زامن غوره کوي، لور نه خوښوي. او الله وی زما دپاره لوریانې خوښوي. وی فرشتې، الله وی فرشتې زما دپاره لوریانې غوره کوي دي. الله وی دی زما دپاره فرشتې لوریانې ښیي او ځان دپاره زامن خوښوي. قمقل نه که نه دی، احمقان دی، بېوقوف دی دا یهود. نو الله وی زه د بچو نه پاک یم. الله وی او دا د الله صفت دی. الله خالق الایزال زمونږ او د ستاسو د ټولو رب، مونږ او تاسو بچو ته محتاج یو، لیکن الله تعالی بچو ته نه دی محتاج. الله وی زما دا صفت دی چې چاته وغواړم سم ډېر زامن ورته ورکم. الله وی زما دا صفت دی چې چاته وغواړم سمې ډېرې لوریانې ورته ورکم. او الله وی زما دا صفت دی چې چاته وغواړم زامن او لوریانې ګډ وډ ورکم. چاته زامن 3 څلور ورسره لوریانې 2 3 څلور. او الله وی چاته وغواړم بلکل شنډې کم، اړورې نه کم. عقیم الله وی زه بلکل څه دی شنډې کم. په ډېرو ډاکټرانو په ډېرو طبیبانو وګرځي او چې الله نه غوستې نه کېږي. او اکثر لا تاسو به خیال کړي ډاکټران یو خبرو کی او بیا وشي بل څه. دا ټول د خالق الایزال کارونه دي، دا د الله قدرتونه دي. بیا ورپسې په دې بل آیات کریمه کې خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل. الله وی زما د عظیم قدرتونو ته وګوره چې اسمان مې پیدا کړی دی. د اسمان ته وګوره، تک شین کلر، ښایسته مزیدار، ښکلی نور پکې ځلیږي. اسمان کې تر اوسه پورې لا تعداد کالونه وشو چې د کله نه الله د اسمان پیدا کړی دی، تر اوسه پورې په اسمان کې چېرته کوږوالی راغلی نه. بغیر پیلره، بغیر ستنې، بغیر دیواله د اسمان ولاړ، دا د الله قدرتونه دي. بیا الله وی یکور اللیل علی النهار، الله وی چاپېره کومه زه د شپې لره په ورځ باندې او چاپېره کومه دا ورځ په شپې باندې. ای دا شپه راغله که د دې ټولې دنیا د انسانان دا مخلوقات را یوځای شي نو په دې شپه کې ورځ راوستی شي؟ نه، دا د الله قدرت دی. الله حکم کو د شپې ته، او الله وی دا شپه مې ستاسو دپاره د آرام پیدا کړې ده، د خوب مې درله پیدا کړې ده. الله وی دا ورځ مې درله دپاره د معاش پیدا کړې ده. معاش څه مطلب؟ الله وی تاسو څه دی په دې ورځ کې ځان دپاره د رزق تلاش کوئ، کار کوئ، روزګار کوئ. الله وی دا شپه مې درله د آرام پیدا کړ. د الله قانون ته څومره ښکلی قانون. الله وی د ورځې ټول ورځ ته کار وکړي، ستړی شئ، د شپې راشئ آرام وکړي.
دماغ د پارام شي، زړه د پارام شي، بدن د پراحت شي، سکون باندې شي، ورځې بیا کار له روان شي. دا د الله قدرتونه دي. وسخر الشمس والقمر، او د الله قدرت ته ګوره چې دا شپه د ورځې نه مخکې کېږي، ورځ د شپې نه ګورې نه مخکې کېږي. یو ترتیب و یو نظام ورله الله څه دی قایم کړی دی. او الله وی تابع کړی مې د ستاسو دپاره نور او سپوږمۍ. د دې نور دپاره 360 منزلونه دي. په کال کې څه دی د انور خپله دوره پوره کوي په کال کې. د سپوږمۍ دپاره یو کم 10 یا 10 دا منزلونه دي. سپوږمۍ په میاشت کې څه دی خپل منزل پوره کوي، خپل چکر پوره کوي په میاشت کې. او نور په کال کې څه دی خپله دوره پوره کوي. خو د دې نور دپاره جدا جدا مشرقونه دي، جدا جدا مغربونه دي. ځکه بل ځای کې به راشي رب المشرقین و رب المغربین، تیر شوي دي یو آیات کریمه کې چې رب د 2 مشرقونو، رب د 2 مغربونو. نو مطلب د دې څه ولې دا نور چې راخیږي دا د 2 ځایونو نه راخیږي. او نو علما وایي چې او په اوړي کې نور یو منزل نه راخیږي، په ژمي کې نور د بل منزل نه راخیږي. او بل ځای کې به راشي رب المشارق، مشارق د مشرق جمع ده، جمع ډېر ته ویل کېږي. نو رب المشارق نو بیا به داسې راشي چې رب د ډېرو مشرقونو. علما وایي چې دا نور په کال کې خپله دوره پوره کوي، خپل چکر پوره کوي. نو دا نن د یو طرف نه، سبا د بل طرف نه، سبا د بل طرف ته موږ ته نه ښکاري ده، موږ پې نه پوهېږو ده، او الله پې څه دی ښه پوهېږي. ښه بیا ورپسې کل یجري لاجل مسمى. اوس الله تعالی د دې هر یو شیز یو ریزلټ بیانوي، یو نتیجه بیانوي. نتیجه دا بیانوي الله وي دا هر یو شیز روان دی، دا هر یو انسان به خپله ساه اخلي. دا انوار، دا سپوږمۍ، دا ځمکې اسمانونه یو نیټې مقررې پورې. نیټه کومه ده؟ د قیامت ورځ. الله وي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت. الله وي هغه ورځ را روانه ورځ چې د اسمان به وشلېږي، اسمان به وشلېږي. واذا النجوم انكدرت، الله وي دا ستوري نه دي، دا به را ټوټې ټوټې شي، په دې ځمکه به راوغورځېږي. دا به کومه ورځ وي؟ دا به د قیامت ورځ وي. حضرت اسرافیل علیه السلام چې شپېلې وایي دا د قیامت ورځ، دا به راځي، دا به راځي، دا را روان دی. رسول الله مبارک نه تپوس و چې حضرت دا قیامت به کله، قیامت به کله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې په دې 2 ګوتې اشاره وکړه، په دې 2 ګوتې اشاره وکړه، وی دا زه او دا قیامت، دا زه او دا قیامت. وی زه ترې لږ غوندې بس مخکې ما پسې څه د قیامت نږدې دی. رسول الله مبارک وی زه ترې مخکې راغلم، ما پسې څه دی قیامت نږدې دی. نو قیامت دا به راځي. بیا ورپسې خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج. اورېږي زمونږ د ستاسو د ټولو بابا حضرت آدم علیه السلام دی. څوک دی؟ لکه حضرت آدم علیه السلام. په مخ د ځمکه د ټول نړومبي انسان الله چې پیدا کړي په خپل دست قدرت سره حضرت آدم علیه السلام. حضرت آدم علیه السلام چې جنت کې و یوازې خفه و، او یوازې سړی خفه یې که نه. نو حضرت آدم علیه السلام یو ځل داسې آرام کولو اودو چې څنګه را بیدار شو د خوب نه. الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د ګسې پوښتۍ نه بیبي حوا پیدا کړله. زمونږ د ستاسو د ټولو مور بیبي حوا، دا د حضرت آدم علیه السلام بیبي وه، د ګسې پوښتۍ نه پیدا شوله. الله په خپل قدرت پیدا کړله چې څنګه جنت کې دا حضرت آدم علیه السلام د خوب نه بیدار شو چې ویې کتل بیبي حوا ناسته وه. حضرت آدم علیه السلام خوشحاله شو چې دا خو جنت کې ما سره څوک ناست دي. علما وایي چې څنګه حضرت آدم علیه السلام بیبي حوا ته د خبرو دپاره اراده وکړو زه دې سره یو 2-3 خبرې کوم. څوک یې؟ څنګه راغلی جنت ته؟ بیبي وه. نو حضرت جبریل علیه السلام ورته وایي چې نه ورګله دې سره خبرې نه شو کولی، دې له مهر ورکه، دې له څه ورکه؟ لکه مهر ورکه. او نن سبا الله دې رحم وکړي، دې له څه دی مهر ورکه، نکاح وکړه. نو حضرت آدم علیه السلام ورته چې نکاح به څنګه کوو، مهر به څنګه، ما سره خو دلته څه پیسې میسې نشته. وی حضرت جبریل علیه السلام د نکاح خطبه وویله، نکاح یې وتړله. او حضرت آدم علیه السلام ته چې مهر ورکه، نو هغه ته چې ما سره خو مهر کې به زه څه ورکوم؟ ورته وی اوره
حضرت جبريل السلام ته چې الله وی چې زما په محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو پیر درود وای دا ستاسو د بیبي مہر شو. خبره پوه شئ و چې دا څوک دی وای دا بستا په اولاد کې اخیری پیغمبر راځي. خبره پوه شئ نو الله وی چې دا بیبي حوا مې پیدا کړله او ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام. بیا دا بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام د انسانانو سلسله شروع شوله او الله وی اته قسمه زناور مستاسو د پاره پیدا کړی. څه قسمه؟ اته قسمه. الکه غوا میخه دا غوانا غوا او غوی سو شو دو شو کنه او میخه او سوشي سانډا سلور شو کنه او ګډ او چيله نه ګډ او ګډه سو شو لکه شپک شو کنه چيله او چيلي سو شو لکه اته شو. الله دا اته قسمه ثمانيه ازواج اته قسمه جوړي په زناورو کې مې در لسري پیدا کړی دي کنه دی کا دا ټول د الله تعالی قدرتونه دي. ګوره جی سبق تا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق. کچره الله غسته بل پر سوک په اولاد نیولو سره غوړه کړي وي په خپل مخلوق کې ما ها سوک یشاء چې سوک غوتلې وي الله پاک سبحانه. الله پاک د اولاد نه پاک ته. الله پاک بچو ته محتاج نه دی. والله الواحد القهار او دا الله یو دی او زبردست دی. خلق السماوات والارض بالحق. الله پیدا کړی اسمانونو زمکا بالحق صحیح صحیح. یکور الليل على النهار چاپیره کوي شپه په ورځ ويكور النهار على الليل او چاپیره کوي ورځ په شپه. وسخر الشمس والقمر او پکاري لګولې د نور او سپوږمۍ. کل یجري لاجل مسمى هر یو روان دي تر یو نیټه مقرره پورې. الا خبردار یاد ساتي الله تعالی اے خلقو والعزیز الغفار هم دا الله تعالی زبردست او بخون کی ذات ته. خلقکم من نفس واحده الله تعالی تاسو پیدا کړی د یو تن ثم جعل منها بیا الله تعالی جوړ کړله د دغه یو تن زوجها د هغه جوړه. وانزل لكم او پیدا کړل ستاسو د پاره من الانعام د سارونه 8 ازواج اته جوړې نر او خزا. یخلقکم فی بطون امهاتکم جوړ کړی دی الله تعالی تاسو لره په خېټو د میندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق یو شان پس د بل شان نه. فی ظلمات 3 په دریو تیارو کې. ذالکم الله دا الله دی ربکم ستاسو رب دی. له الملک دا الله د پاره بادشاهی دا. لا اله الا هو نشته دی بل څوک د عبادت لایق مگر هم دا ذات دی. فانا تصرفون نو بیا کوم خوا تاسو اړولی شئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زموږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي. خدای پاک مونږ ټولو ته په دنیا آخرت کې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله دا ناس ملګري دي مشران دي کشران دي ځوانان دي چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کړي. چا څه پریشانۍ ختم کړي. چا کورونو کې بیماری ختم کړي. خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. یا الله زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي. یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.